فرمان د رب السماوات والارض دے، خو زبان اقدس د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، چې اللہ رب العزت فرمائی الصوم لی وانا اجزی، روجه زما د پاره ده او د روجې اجر او ثواب به زه ورکوم. مونځ د چا د پاره دی؟ الله د پاره. حج د چا د پاره دی؟ الله د پاره. نور عبادات د چا د پاره دي؟ د الله د پاره. شرافت د روجې ته وګوره، عظمت او عزت او مقام د روجې ته وګوره، چې الله رب العزت فرمائی الصوم لی وانا اجزی، اے روجه زما د پاره ده او د دې اجر او ثواب زه خپل بنده ته روجهدار ته د فرشتو په لاس نه ورکوم، د دې اجر او ثواب به زه پخپله. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، د روجهدار د خولې نه چې کومه هوا راوځي، د روجهدار د خولې نه چې د لوږې او د تندې د وجې نه کومه هوا پیدا کیږي او راوځي، دا الله ته د قیامت په ورځ باندې د مشک او د خوشبو نه به زیات قیمتي وي او زیات به محبوب وي. اوس په موږ څومره روجې دي؟ نو قرآن وایي ایام معدودات، یو څو ورځې د شمیر دي. مړ مخه پکېږه، وی روجه ده او دا به څه کېږي؟ ایام معدودات، یو څو ورځې د شمیر دي. شپږ میاشتې نه دي، څلور میاشتې نه دي، 2 میاشتې نه دي، ایام معدودات، یو څو ورځې د شمیر دي. او دا څو ورځې د شمیر کومې یو دي؟ نو وایي شهر رمضان. څه؟ شهر رمضان. ای دا یو څو ورځې د شمیر دا میاشت د رمضان ده. څه ده؟ میاشت د رمضان. چېرته چا ویلي چې نن د شعبان 5مه ورځ ده او سبا یې 6مه ده او بله ورځ 9مه ده، او چې کله روجه شروع شي وایي نن 3مه ده، نو بیا سبا وایي 4مه ده، چې اخري اشاره شروع شي وایي د که 9 پاتې شي، او څوک وایي سبا 8 پاتې شي. شمارو که نه شمارو؟ قرآن وایي ایام معدودات. مړه تا و تاسې وار خطا کړی دی، دا خو یو څو ورځې د شمیر دي. زه به د نه میاشت پس تپوس وکړم انشاءالله، تاسو باید چې روجې خو ختمې شي. یو څو ورځې د شمیر دي. څه انګریزان خپل کار کوي، و یره دا روجې ډېر ظلم دی او داد یو هغه دي، او دا خو ګردې به وچې شي او معده به وچه شي او لوی تکلیف او مصیبت به شي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که دا زما او ستا د طاقت مطابق نه وی نو الله په چا ظلم نه کوي، دا به په موته نه وی فرض شوی، دا زما او ستا د طاقت مطابق. عزت او شرافت د رمضان ته وګوره. او ځینې علما دا حدیث وی دا حدیث داسې دی چې الله رب العزت فرمائی الصوم لی وانا اجزا به، الصوم لی وانا اجزا به، اے روجه زما د پاره ده او د روجې بدله الله وی زه په خپله باندې، د روجې بدله الله وی زه په خپله باندې. مطلب څه؟ یو تن زما د پاره روجه ونیوله، نو الله رب العزت فرمائی د دې روجې بدله زه په خپله باندې د قیامت په ورځ به زه د خپل بنده ته خپل دیدار